اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه دوستانو وخت دی کې جوړ صحتمند خوشاله اوسئ د نئی مهدي چینل ته تاسو ته ښه راغلاست وایم د نن موضوع د څنګه کولی شو بغیر له یو افغاني مصرف نه موږ ټراول ایجنسي یا د سفر شرکت په حساب چې کوم جواز یې هغه بغیر د جواز او بغیر مصرف نه بغیر له دفتر نه موږ وکړی شو د آنلاین له لارې د هغه خلاص کو ټراول ایجنسي مخکې د نشست موضوع ته راسم تاسو نه هیله لرم چې زما چینل سره نئی مهدي په نوم سره سبسکرایب کړئ دا ویډیو سره لایک کړئ سوال لرئ نو کامنټ وکړئ او خپل ملګرو سره دایمه ویډیو شیر کړئ او راځم اصل موضوع ته څنګه کولی شو بغیر له افغاني مصرف نه کاروبار شروع کړو او د کاروبار کې مخکې چې ویل څنګه کولی شو بغیر له هغه پیسو نه موږ کولی شو موټر فروشي شروع کړو ډېر بخښنه نور دی د نن موضوع دی څنګه کولی شو ټراول ایجنسي شروع کړو ټراول ایجنسي لپاره څه چې مهم دي دا دي چې کسټمر باید ولرو یا مشتری باید ولرو مشتری چې کله موږ ته یو شی رالیږي یو سفر چې کوي موږ ته وایي چې دغه چې ته ځمه مثلا دغه معلومات دي ماته څه یو ټیکټ پکار ده تاریخ وخت شان ته نوٹ کوو بل هغه موږ ورته کوټیشن ورکوو چې یا نرخ ورته ورکوو چې دغه نرخ دی په دغه تاریخ کې دغه بجې پرواز دی او په دومره سټاپ دی پکې دا ټول معلومات څه لکه عادي دفتر کې چې کوو دا څه موږ د انټرنیټ لارې کوو یا فیسبوک یو صفحه جوړو فیسبوک صفحه کې څه ده چې موږ خپل باید فالوور زیات کو خپل لایکونه زیات کو هر لایک مطلب یو کس دی څومره چې لایک زیاتی مطلب دا چې موږ زیات مشتری لرو او څومره چې زیات مشتری موږ کولی شو خپل اعلانات لري د هغوی ته هغوی نظر خپل ځان ته جلب کو او چې کله موږ ته یو کوټیشن موږ ته راسي فیسبوک صفحې له لارې موږ ته مشتریات وایي چې موږ ته هغه وکړي مثلا مشتری وایي چې ماته زه غواړم کابل نه لندن ته لاړ شم ټیکټ څو دی نو دا صفحې لري به تاسو میسج رالیږي معلومات به رالیږي تاسو چل که یو بل آی ډي جوړوئ چې دا آی ډي لکه عادي آی ډي چې موږ جوړوو چې 15 ملګري پورې خلک اټکوی شي فکر وکړه دا 15 ملګري نه دي 15 شرکتونه دي نو کوم خلک چې اوسېږي نږدې شرکتو ته ځي د هغوی ایمیل ادرس اخلي د هغوی تلیفون نمبر اخلي د هغوی ادرسونه اخلي بیا که چېرته څوک درته میسج کوي درته وایي دلته اوسېږم بیا هغه میسج په حساب باندې د هغه ادرس په حساب باندې د نږدې ترین شرکتونو معلومات پیدا کوي هغوی ته معلومات لېږي او ورته وایي چې ماته کوټیشن راکړه چې کله کوټیشن تاسو ته درکړي درته بیا کوټیشن تاسو بیرته د صفحې له لارې هغه کس ته میسج کوئ که کوټیشن سره خوشحاله وو نو هغه کوټیشن بیا هغه ریفرنس نمبر خپل ورته جوړوئ او هغه ریفرنس نمبر د شرکت سره شریکوئ چې کله هلته ریفرنس نمبر ورکړي شرکت ورته ټیکټ ورته ریزرو کړی یا هغه ورته پرنټ کړي ورکړي ورته دې کې څه ګټه ده که چېرته یو ټیکټ څه د مثال هغه عادي ټیکټ اوسېږي لکه نږدې اوسېږي هغه کې څه ده مثلا $50 اضافه پکې واچوئ یو خو ګټه دا پکې هغه کوو کله چېرته موږ څو شرکتو سره موږ راجستر اوسېږو موږ همیشه ورته ورځو نو هغه موږ ته فکر وکړو عمده فروش غوندې موږ ته ټیکټ ارزانه راکوي که فرض وکړه که هند ټیکټ یې $400 موږ ته تمامېږي $350 شاید موږ ته راکړي یا $380 موږ ته راکړي خو 500 موږ ته ارزانه بازار نه راکولی شي هغه موږ ته راکوي او په دې وخت کې چې موږ یو میسج څو کسانو ته ولیکو موږ هر یو څه موږ ته خپل کوټیشن راکوي چې کوم یو کمترینو په هغه باندې ته کولی شي مثلا زیاتې پیسې چارج کړي مثلا یو څوک راته په 10 وایي بل راته 100 وایي خو زه مجبور یم 10 ته لاړ شم ځکه 10 کې څه ده هغه 10 روپۍ نور هم دما ګټه کېږي باقي اضافه خپل کمیشن هم پې اچولی شم نو کله چې زه هغه شم زه ورته وایم مثال که ټیکټ $350 ما تمامېږي زه کسټمر ته وایم $400 که هغه چېرته وي منه را سره خو خطر خو که ویې نه منه خو دفتر کې هم خلک ټیکټونه نرخونه معلوموي خو بېرته اخلي نه نو دې خاطر څه چل کوي نو که ویې منه خطر خو بس ځي او تو دغه دفتر ته راشي د ریفرنس نمبر وکړه ټیکټ هغه ځینه واخله هغه به د لاړ شي ټیکټ وخت نه برابري نو دفتر والا به تاسو په نمایندګي کې که 3.5 خبره تاسو سره کړې وه هغه ته 400 ویلي تاسو دفتر ته وایي 400 ترې واخله 400 ترې اخلي نو بل هغه نه چې کله ټیکټ واخیستل څو 3.5 دفتر والا اخلي باقي پیسې هفتې اخر کې ورسره کولی شي حساب وکړي نو د هر څه بغیر د نه چې یو روپۍ مصرف کې کېږي او دې څنګه دا یوازې دا کار نه دی دې تر څنګ کولی شي ویزې مشکلات څه ده مثلا ډېر خلک غواړي ویزه واخلي که د امریکا ویزه یو قیمتي دی لندن بل قیمتي دی هر ملکو قیمتونه فرق لري که امریکې ته څوک سفر کوي کولی شي $100 هم ترې واخلي ځکه هغوی یو ورځي او کیدای شي ورته هغه سي نو که چېرته بیا بعضې دوستان له خارج نه آنلاین لارې ټیکټ درته اخیستی سي هغه هم درته کولی شي شروع کړي نو دې هغه شیان دي چې کولی شي بغیر له یو افغاني مصرف نه تاسو کولی شي د دې کار وکړئ دې بخش کې څه ده که هر رقم مشکلات هغه وو نو تاسو ته کولی شي کمنټ وکړئ او تر بل ویډیو پورې څه ده هغه د په خدای مسپارم او مخکې د نه ویډیو خلاصه کړم تاسو نه هیله لرم زما چینل سره سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ د لایک کړئ دا ویډیو او ټول دوستانو ته وایي چې
زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او کمنټونه وکړئ. تر بیا هم خدای سپارم او څه مشکل ماته کولای میسج وکړئ راته. مننه. خدای پامان.